الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدلله د الله په فضل او توفیق سره د صوبه سرحد د منفرد اسلامی ریکارډینګ ادارې ایوب اسلامی کیسټ مرکز په اهتمام سره په قران کریم د تلاوت او د پښتو په ژبه کې لفظي ترجمه د دې مکمل سیټ ابتدا کیږي. د تلاوت आवाज د قاری سید جمال الدین الترمذی، د ترجمه आवाज د ابو عامر محمد روح الله توحیدی. د دې مکمل سیټ د اشاعت حقوق د کاپی رائٹ د ایکٹ پر انا کې صرف ایوب اسلامی کیسټ مرکز پېښور ته حاصل دي. آخر کې د محترم اوریدونکو په خدمت کې دا مؤدبانه درخواست ده چې موږ به د تلاوت او د ترجمه په دوران کې د خپل وس مطابق د احتیاط نه کار اخلو ان شاء الله، لیکن بیا هم انسان خطاکار او قصوروار دی. لہذا کوم محترم اوریدونکو ته څه خطای مخې تراشي نو ادارې ته اطلاع ورکړي. ډیر مننه کوي. د ادارې فون نمبر دی 250 749. په اخر کې دا درخواست دی چې د دې سیټ په تکمیل کې چې هر یو ملګری هر څومره مهنت کوي دا غوي لپاره د الله تعالی نه د اجر عظیم غوښتنه او سوال مه هېروئ. والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناهي غواړم په الله تعالی سره د شیطان رټل شوی نه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإمداد دنم د الله تعالی چې عام مهربان ذات دی، خاص رحم والا دی. شروع کو الحمد لله رب العالمين. ټول صفاتنا د الوهیت او د کمال خاص الله لره دي چې پالنه کوونکی د ټول عالم دی. الرحمن الرحيم. چې عام مهرباني والا خاص رحم والا دی. مالك يوم الدين. اختیار مند او واقدار د ورځې د بدلې دی. إياك نعبد وإياك نستعين. خاص تعالی را بندگی کومونگا او خاص تعالی مدد واړو په هر څه کې او په هر حال کې. اهدنا الصراط المستقيم. کلک کلمونگا پلارا نیغ باندې. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لار دا کسانو چې تا نعمت کړې دې پاوی باندې، ندی هغه کسان چې غضب کړې شوی دې پاوی او ندوی بلاری. بسم الله الرحمن الرحيم. فإمداد دنم د الله تعالی چې عام مهربان ذات دی، خاص رحم والا دی. شروع کو الف لام میم. الله تعالی کوه دې په مراد د دې حروف باندې. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا په کتاب دی نشته دې هیڅ شک پدې کې لار د تقوا خای پرهیزګارانو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه کسان دي چې یقین کوي په هغه څه چې د دوی نه پټ دي او پابندي کوي د مانځه او بعضې د هغې مال نه چې مونږ ورکړی دی دوی ته خرج کوي په لار د الله تعالی کې. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. او دا هغه کسان دي چې یقین کوي په هغه څه چې نازل کړی شوی دی تا ته او په هغې چې نازل کړی شوي دي ستا نه مخکې، او دا کسان په آخرت باندې خاص هم دوی یقین کوي.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دغه صفاتون والا کسان کلک دی په هدایت باندې د طرف درب د دوینا او دغه صفاتون والا خاص دوی بچکیدون کې دي د الله د عذاب نه. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي په ضد او په عناد سره برابر د دوی باندې ير ور کول استاد وی لره او ير نور کول استاد وی لره چې دوی ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. مهر وهله دې بندشي خیر الله تعالی پزلونو د دوی باندې او په وګونو د دوی باندې او په سترګو د دوی باندې ناشنا پر دي او د دوی لپاره عذاب دې لوی شان والا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. او بعض د خلقنا هغه څوک دي چې وايي موږ ایمان راوړی دی په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې او حال دا دی چې نه دي دوی ایمان لرونکي په حقیقت کې. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تګي او دوکا کوي دوی د الله تعالی سره او دا کسانو سره چې ایمان راوړي او تګي نه کوي دوی په حقیقت کې مگر د خپل ځانونو سره کوي او دوی نه پوهیږي په دې ټګي د ځان سره. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. زکات چې په زړونو د دوی کې مرض دی پس زیات کړو الله تعالی مرض د دوی په قرآن نازلولو سره او د دوی لپاره عذاب دردناک دی په دې سبب چې دوی همیشه دروغ وایي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. او کله چې ویلې شي دوی ته فساد نه کوي پزمکه کې یعنی دنیا کې وایي دوی یقینا موږ خو جوړخ کوونکی یو نیکی کوونکی. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار یقینا خاص دوی فساد کوونکی لیکن دوی نه پوهیږي په خپل فساد باندې. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. او کوم وخت ویلې شي دوی ته ایمان راوړې پشان د ایمان د کامل خلقو لکه چې ایمان راوړې کامل خلقو وایي دوی آیا ایمان راوړو پشان داغه چې ایمان راوړې دی بیوقوف خلقو. خبردار بشک دوی خاص دوی په خپل بیوقوفان دي او لیکن دوی نه پوهیږي په خپل بیوقوفۍ باندې. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. او کله چې دوی مخامخ شي د هغه کسانو سره چې ایمان راوړي دي وایي دوی مونږ هم ایمان راوړي دي او کوم وخت چې دوی لاړ شي خپل شیطانانو مشرانو ته وایي ورته یقینا مونږ تاسو ملګری یو په دین کې یقینا مونږ ټوکې کوو مؤمنانو کوي. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
الله تعالی بدل ټوک ورکوي دوی ته او زیاتوي دوی په سرکشي د دوی کې په داسې حال کې چې دوی به حیران. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دغه صفتون والا داسې خلق دي چې اغستې د گمراهی په بدل د هدایت کې پس ګټه ونکړله سوداګرۍ د دوی او ندي دوی لار موندونکي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حال دوی پشان د حال داغه کس دی چې بل کړی دی اور، نو هر کلا چرنا کړی دا اور هغه څه چې غیر چا پیر د دن دي بوزي الله تعالی رڼا د دوینا او پریک دی دوی لرا په ډیرو تیرو کې چې حسم نوي. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کان دي چاړاګان دي اړاند دي پس دوی نرا ګرځي د گمراهۍ نه حق طرف ته. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا حال دوی پشان د ډیر باران دی چې وریږي د اسمان د طرف نه چې وی پاغي کې ډیر تیری او ګلز او برېښنا ګدي دوی ګوت خپلې په وګونو خپلو کې د سخت وازونو او د ګلزاري د وجنه د وجې د یری د مرګ نه او الله تعالی راګیرون کې په خپل علم او قدرت کې کافرانو لا. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدې وی برېښنا چې تختوي نظرونه د دوی هر کلا چرنا کړی دوی ته ولار روان شي دوی پاغي کې او کوم وخت چې تیار کړی په دوی باندې نه هزار شي او وختله الله تعالی نو یو بس وګونه د دوی او سترګې د دوی یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی ذات دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے خلقو بندگی خاص کړئ د رب تاسو هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو او هغه کسان چې تاسو نه مخکې د پاره د دې چې بچ شئ د شرک او د اور نه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دغه الله داسې ذات دی چې جوړ کړی د ستاسو د پاره ځمکه غوړېدلې په شان د بسترې او اسمانې جوړ کړی دی چت او راورولې دي د اسمان د طرف نه وبد باران پس راويستلې دي په دې وبو سره میوه غلې د پاره د پیدې تاسو پس مګنئ الله تعالی لپاره شریکان او حال دا چې تاسو کویږئ چې دا ټول کارونه الله تعالی په خپل کوي. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او کچرته یی تاسو په شک کې دا غسیز نه چې نازل کړي دې مونږ لګ لګ خپل بند باندې یعنی د قران نه په شک کې پس راوړی یو صورت په شان د قران او راوړی مددګاران خپل سیوا د الله تعالی نه کوي تاسو رښتونی چې دا مدد کولی شي یا په دې کې رښتونی چې دا د الله کتاب نه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. پس کچره ونکړو تاسو دا کار او هیڅ چری به ونکړې شي دا کار نو بیا ځان بچ کې په قبلولو د توحید او د قرآن سره د هغه ور چې خشاک داغي خلق دي چې مشرکان دي او کانی دي تیار کړی شوی دی د پاره د عذاب د کافرانو. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او زیر ورکړه کسانو ته چې ایمان راوړی دي او عملونه کړی دي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د دې لپاره باغونه دي چې بهیږي ولاندې د ونو داغینه ولې څلور قسمه هر وخت چې ورکړې شي دوی ته داغینه سمیوا د پاره د خوراک وای بدوی دا خو اصل دې چې راکړې شوی دې مونږ ته د دینه مخکې او رابوړې شي دوی ته د غریزه یو شان او د پاره د دوی په دې جنتونو کې بیان دي پاکه کړې شوی او دوی په دې جنتونو کې همیشه. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یقینا الله تعالی شرم نکوي یعنی نپریږ دی بیان د بیانولو د مثال نه په ماشي سره یا پس زیات د ماشینه پس هر چا کسان دي چې ایمان راوړي دي پس دوی وای چې پس دوی پوهیږي چې یقینا دا مثال د ماشي دا برابر دی د طرف درب د دوینه او هر چا کسان دي چې کفر کړي دي نو وای چې څه غوښتنې دي الله تعالی په دې مثال سره بیلاری کوي الله تعالی په دې مثال سره ډېر خلق او لار کوي په دې مثال سره ډېر خلق وتا او نه بیلاری کوي په دې مثال سره مگر نافرمانه خلق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. دا هغه کسان دي چې ماتوي لوز د الله تعالی رسول په خوالي داغینا او پرې کوي هغه چې حکم کړی دی الله تعالی په پیوستوالي داغي سره او فساد کوي دوی په ځمکه کې او یعنی دنیا کې دغه کسان خاص دوی پوره تاوانیان دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سرنګا کفر کوي تاسو په الله تعالی باندې په بندګۍ د غیر الله سره
او حال دا چې تاسو نشوي پس ژوندۍ کړی تاسو بیا به مړ کړی تاسو بیا به ژوندۍ کړی تاسو بیا به خاص الله تعالی ته ورګرځول شي تاسو. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. خاص الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې لپاره هغه څیزونه چې پزمک کې ټول بیا اراده وکړه الله تعالی اسمان ته پس برابر یې جوړ کړو او اسمانونه او هغه الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او کوم وخت چې ویل رب ستا ملائکو ته یقینا ز جوړوم پزمکه کې فیصله کوونکې ویل دوی آیت جوړوي خلیفہ پدې کې هغه څوک چې ورانه به کوي پدې کې او تو یو ویني پناه حق سره او موږ پاکي وایو سره د ستاینستانه او یادو تا په پاکي سره یا ځان ساتو د ګنا نه ستاده یری د وجنه ویل الله تعالی یقینا زه خپويګم پاغه چې تاسو په نه پويګئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. او خودنه وکړه الله تعالی آدم علیہ السلام ته په فطری طریقې سره د نمونو ټولو سره د فائدو دا غینا سره د صفاتونو نه د ټولو سيزونو بیا وړاندې کړل دغه سيزونو ملائکه ته پس ویل الله تعالی خبر را کړی ما ته په نمونو او فائدو او صفاتونو د دې سيزونو کوي تاسو ټیک رايواله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويلوي پاکی د تعالی را د شریک د علمنا نشته د هیڅ په مولا مگر دومره چې تا کوم په را کړی د مونږ ته یقینا صرف ته په هي په هر څه باندې او په کاروان. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ویل الله تعالی اے آدم خبر ورکړ دوی ته په نمونو صفاتونو فیدو دغه سيزونو پس هر کله چې خبر یې کړه غوي په نمونو فیدو ویل الله تعالی آیا مانو ویل تاسو ته چې یقینا زه پوهیږم په پټو سيزونو د اسمانونو د ځمکې او زه پوهیږم پاغه چې تاسو ښکارا کوئ او پاغه چې تاسو پټوئ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کوم وخت چې ویل موږ ملائکه ته سجده وکړي په سرخ کته کول سره آدم علیه السلام ته پس سجده وکړه ټول ملائکه مگر ابلیس انکار وکړ او ځان یې لوی ګڼل او و دې کافرانو. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او ویل منگا اے آدم اوسطو او بی بیستا پدی جنت کے او خری دوانه د دین پریوانه هر زی چې خوښ شستاسو خو یو خبر یاد ساتي او منځ دې کېږي دیونه تا قصدن پس شی بتاسو کور نږدې شي په قصد د ګناهګارو. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس خو یول دی دوانو لرا شیطان دا غونی په وجه پس وی وستل دا دوانه دا غزینا چې ودوی پاوي کې او ویل مونږه کوز شي باز تاسو بعد بازو د پاره دشمنان وي او تاسو د پاره پزمکه کې زید اوسېدلو دي او نفذ تر یو وخت ورکو. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پس ذکر آدم علیہ السلام درب قلنا یوسو کلمه پس رحم راو گردو پاغ باندې یقینا خاص دغ اللہ تعالی دیر تو قبل انکے مہربان ذات. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ویل منگا کس شید دین ټول پس کراشی تاسو تا زما د طرف نه لار خودون کې کتاب یا رسول پس چاچه تابیداری وکړه د هدایت زما پس نه به هیڅ یې پاوی باندې او نه د دوی غمجن کیږي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او هغه کسان چې کفر کړي دي په ځړ سره او دروغجن کوي په جبه باندې ایتونه زمونږه دغه کسان اور والا دي دوی به باغی کې همیشه وي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے اولاد د یعقوب علیہ السلام چې بنده د الله تعالی یاد کړئ په شکر کولو سره نعمت زما هغه چې ما انعام کړي په تاسو باندې او پوره کوي لوز زما تاسو سره مې کړي دي زب پوره کوم لوز تاسو او خاص زمانہ پس يرو کړئ په احکام منلو سره. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ایمان راوړی په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی ما چې رښتینی کوونکی دی دا کتابونه چې تاسو سره دي او مکه ګړو به انکار کوونکی دی دینه او ما خپل پایتون زما باندې قیمت لګ او خاص زمانہ پسو یریږي په ځان بچ کول سره د حرام. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. او مګډوډ کوي حق په خلق باندې په سبب د باطل سره او مپټوي حق او حال دا چې تاسو پوهیږئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. او پابندی کوي د مانځه او ورکول زکات او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
آیا حکم کوي تاسو خلکو ته پنه کوي سره او هیروي تاسو ځان خپل او حال دا چې ولې تاسو کتاب آیا پس تاسو د عقل نه کار نه اخلي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين او مدد حاصل کړی د الله تعالی په صبر کولو او منځ کولو سره او یقینا دا کار خامخا ګران دی مگر ګران نه دی په عاجز کوونکو باندې الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون دا عجز کون کی هغه کسان دي چې یقین کون کې دی پدې چې بشک دوی به مخامخ کیږي درب خپل سره او یقینا دوی خاص هغه تا ورګرځیدونکي دي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کړئ په شکر سره نعمت زما هغه چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې او یقینا غورواله درکړی دی ما تاسو ته په ټول عالم باندې واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او یریږي د عذاب د هغه ورځې چې بدله به نشي ورکولای هیڅ نفس به جرمه د بل نفس مجرم نه د تسیز او نه قبليږي د هغه نفس اول نه سفارش کول او نه واپس کیږي د هغه نه بدله مالی او نه بد دوی سره امداد کیږي شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ او کوم وخت چې بچ کړی مونږ تاسو د فرعونانو نه در رسول به تاسو ته بد عذاب حلالول یې ځامن پیدا کیدونکي تاسو او ژوندۍ پر خودلې د بے حیا کولو د پاره زنانه تاسو او په دې نجات درکولو کې انعام تاسو د رب طرف نه لوی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او کوم وخت چې وچو موږ تاسو د بچکولو د پاره دریاب پس بچ کړی موږ تاسو او غرق کړ موږ فرعونیان او تاسو هغوی ته قتل وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون او کله چې وعده وکړه مونږه د موسی عليه السلام سره د سلويختو شپو بیاونه تاسو څخه په خدای سره ورستو د تللو د موسی عليه السلام نه او تاسو ظلم کوونکي وي په شرک سره ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بیا معافی وکړه مونږ تاسو ته رسو د دینه په وجه د توبې کولو تاسو د پاره د دې چې تاسو شکر وکړئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ او کوم وخت چې ورکړه مونږه موسی عليه السلام ته کتاب تورات او جدای کوونکې او پمین د حق او د باطل کې د پاره د دې چې تاسو سم لارو مومئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. او کوم وخت چې ویل موسی علیه السلام قوم خپلتا اے قوم زما یقینا تاسو ظلم کړی دی په ځانونو خپل باندې په سبب د نیولو تاسو خلرا په خدای سره پس توبه وکړئ خپل پیدا کوونکی ذات ته پس وجنئ ځانونه خپل او توبه کول دا توبه کول ورد تاسو د پاره پنځ د پیدا کوونکی ذات تاسو پس توبه قبول کړئ تاسو یقینا خاص د الله تعالی ډیر توبه قبولونکی رحم کوونکی ذات. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. او کوم وخت چې ویل تاسو اے موسی هیڅ چری مونږ ایمان نه لرو پتا باندې تر هغه پوری چې وینو مونږ الله تعالی ښکارا پس اونیو تاسو لره تندر او تاسو ورته کتل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بیا ژوند کړی مونږ تاسو وروسته د مرګ تاسو نه د پاره دی چې تاسو احسان ومنئ د الله تعالی. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او سورې کړه مونږ تاسو د پاسه وریځ او راولې دل مونږ په تاسو باندې تورنجبین او مړزان ویل مونږ خوري د پاک مزیدار د هغه نه چې مونږ درکړي دي تاسو ته او ظلم نو کړی دوی په مونږ باندې او لیکن دوی په خپل ظالم باندې ظلم کول. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او کوم وخت ویل مونږه ورننه وځي د خار ته پس خوري د دینه چرته چې غواړی تاسو پریمانه او ورننه وځي دروازې ته سجده کوونکی او وايي کلمه د حطتن یعنی وبخي مونږه نو به تاسو ته ګناهونه تاسو او خامخه زیات کومونږه ثواب استعمل کوونکو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پس بدل کړه هغه کسانو چې ظلم کړي وینا وای غتلا سیوا داګه چې ویلې شی و دوی ته پس راولې ګلمږه پاغه کسانو چې ظلم کړي او سخت عذاب مقرر شوی د اسمان د طرفنا په دی وجه چې دوی نافرمانی کوله. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. او کوم وخت چې ابو غختلی موسی علیه السلام د پاره د قوم خپل پس ویل مونږ وها په همسا خپل سره دغه ګټه نو روان شوې د دې ګټې نه 12 کینې په تحقیق سره پیژندلو هر ډلې ګذر خپل ویل مونږ خوري او سکي د رزق د الله تعالی نه او مکه گئی پزمکه کې یعنی دنیا کې فساد کوونکی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن
بصلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون او کوم وخت ویل تاسو اے موسی علیہ السلام هیڅری صبر نکو مونږه په یو قسم خوراک باندې پس دعا وغواړو د پاره زمونږه درب خپلنا چرو باسي زمونږ د پاره د هغینا چې ټوکوي د ازمکا د سبزی د هغینا او د ترو یا د بادرنګو د هغینا او د وګي یا د غنمو د هغینا او د مسورو د دالو د هغینا او د پیازو د هغینا ویل موسی علیہ السلام آیا غواړي هغه شی چې لاندې په بدل دا کی چې ډیر خله کوز شي یو خار پس یقینا تاسو د پاره غسدي چې غواړی تاسو او واچول شو په دی باندې ذلت په ظاهر کې او خوري د زړه او وخت شو دی په غضب د الله تعالی سره دا په سبب د دې چې دوی کفر کولو په آیتونو د الله تعالی او وجل دوی پیغمبران بغیر د جرم شرعي نه دا په دې سبب چې دوی نافرمانی کوله او دوی د حد شرعي نه زیاتې کوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا هغه کسان چې ایمان راوړي دي او هغه کسان چې يهوديان دي او نصارا دي او صابئین دي چې ایمان راوړي د دوی نه په الله تعالی او په ورځ مستنی او عمل وکړي نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم پس د دوی لپاره ثواب د عمل د دوی دی په نسبت رب د دوی او نبوي هیڅ په دوی باندې او نبوي غمجن کیږي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او کوم وخت واخستمږه په وعده تاسو نه او کو تپړمږه تاسو د پاسه تور غر او ویل مونږه ونی سي هغه کتاب چې درکړې دي مونږ تاسو ته په کوشش سره او یادوي هغه احکام چې په دې کې دي د پاره د دې چې تاسو بچ شئ د ګناهونو یا د اورنه ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بیا مخواړو تاسو ورستو د دې لوزنا پس کچرته نوې فضل د الله تعالی پتا سو باندې یعنی مهلت او کنوې مهرباني دا یعنی توفیق د توبه نو خامخاوي به تاسو د هلاک شو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين او په تحقیق سره په هي تاسو په حال دا کسانو چې زیاتې کړو د حد شرعي نه تاسو نه پورز د خالق پس ویل موږ دوی ته چې شي شادوغان ذلیلان فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نو ګرځول موږ دا واقعا عبرت دا غچا د پاره چې حاضر پاغه وخت او دا هغه چا د پاره چې رستو او وعظ او نصيحت د پاره د پرېزګارانو د دې امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ
بالله أن أكون من الجاهلين او کوم وخت ویل موسی علیہ السلام قوم خپلتا یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته چې حلال کړی یو وا ویل دوی آیا کوي ته زمونږ سره ټوکې ویل موسی علیہ السلام پناهي غواړم په الله تعالی چې شم دې زدنه پوهونه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ویل دوی دعا وغواړه زموږ لرا درک خپلنا چې بیان کړي مونږ ته چې څو عمر دې دی غوا ویل موسی علیہ السلام یقینا الله تعالی فرمایي چې یقینا دا غوا دا نه ډیر زړه ده او نه د نوې ځوانه میانه حاله د پمین د دې کې پسو کوي هغه چې تاسو ته حکم کې دي شي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ویل دوی دعا وغواړه مونږ لرا درک خپلنا چې بیان کړي مونږ لرا چې څه دې رنگ دی غوا ویل هغه یقینا الله تعالی فرمایي یقینا دا غوا دا زیړه تیز دې رنگ دی خوشاله کوي کتون کلا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ویل دوی دعا وغواړه مونږ لرا درک خپلنا چې بیان کړي مونږ ته چې څه دې صفت دی غوا یقینا دا غوا ګډ وډ شو مونږ باندې او یقینا مونږ کو غواړي الله تعالی خامخا رسیدونکي خپل مقصد ته قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ویل موسی علیہ السلام یقینا الله تعالی فرمایي چې یقینا دا غوا ده نه د غاړه وتلې جوتی چې اړوي ځمکه او نه د ارټي چې وبکوي فصل روغ موټه نشته دې داغ باغې کې ویل وی اوس دې راوړو بیان پورا پس حلال کړه پس دې دومره بیان نه او نو دې چې دا کار کړي وي مخکې دې بیان إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون او کوم وخت چې وجلو تاسو یو تن پس مختلف شوي تاسو د هغه په باره کې یعنی داغه د قاتل په باره کې او الله تعالی ښکار کوي په ډاګه کوي هغه سوچ تاسو پټوي فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون پس ویل مونږه وهي دلرا په بازي حصہ ده دغه شان ژوند دی کوي الله تعالی مړي او خای تاسو ته دلیلونه خپل دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
بیا سخت شل زړونه تاسو پس د دینا یعنی څه تاثیر پینې کیږي پس دا زړونه په شان د ګټو دي بلکې زیات دي په سختۍ کې ځکه چې یقینا بعضی د ګټو نه خامخا هغه دي چې بهيږي داغې نه ولي او یقینا بعضی د دین خامخا هغه دي چې وچوي پس راوځي داغې نه او یقینا بعضی د دې ګټو نه خامخا هغه دي چې ورغړي د وجه د یری د الله تعالی نه او نه د الله تعالی به خبره د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آیا پس تم کوي تاسو اے مومنانو چې دوی یعنی اهلی کتاب به خبرو منو تاسو او حال دا چې یو ډله و د دوی نه چې اورېدو به کلام د الله تعالی بیا به بدلولي معنی داغه پس داغه نه چې پوهه به دوی داغه په مراد باندې او دوی پوهېدل چې دا د ګناه او د عذاب کار دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ او هر کله چې دوی مخامخ شي د مؤمنانو سره وایي دوی ایمان راوړل دي موږ او هر کله چې لاړ شي بازي د دوی بازو ته وایي ورته هغه مشران آیا بیانوي تاسو د مؤمنانو ته خبر ورکوي دوی ته پاره چې خودله الله تعالی تاسو ته دې لپاره چې دوی به دلیلونه شي په تاسو باندې پاره سره پنځ درب تاسو آیا په تاسو د عقل نکار نه أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون آیا دوی داسې خبرې کوي او دوی نه پوهېږي چې یقینا الله تعالی پوه دی په هغه څه چې دوی پټوي او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون او بعضی دوی نه امیان دي نه پوهېږي په کتاب باندې مگر بې دلیل ارزوګانې او نه دي دوی مگر اټکل روان دي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون پس تباہی دا غکسانو لرا چې لیکي کتاب په خپلو لاسونو باندې بیا وایي دا د طرفه د الله تعالی نه دی دې دپاره چې واخلي په هغې سره قیمت نه وي یعنې معمولي دنیا پس تباهي د دوی دپاره د وجې د هغې نه چې لیکي لاسونه د دوی او تباهي د دوی دپاره د وجې د هغه مال نه چې دوی پې ګټي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون او وای دی هیڅ چره به نه رسیږي مونږ ته اور مگر یو څو ورځې شمارل شوی یعنی لګي ورځې ته وایا آیا اخستې د تاسو د الله تعالی سره وعده پس هیڅ چره بیا خلاف نه کوي الله تعالی د خپل وعده نه بلکې جوړوي تاسو ورته په الله تعالی باندې هغه خبرې چې تاسو پاغي باندې علم نه لري په دلیل سره بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دا سندا بلکې چا چې وکړه بدی یعنی شرک او راګیر کړي دلته ګناه ده تر مرګ پورې پس دغه کسان اور والا دي دوی به پاغي کې همیشه وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب
أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او هغه کسان چې ایمان راوړي دي او عمل کړي دي نیک یعنی په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم دغه کسان جنت والا دي دوی به په هغه کې همیشه وي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. او کوم وخت چې واغستو مونږه پوخ لوز د بنی اسرائیلونه چې بندګي مکوئ مگر د یو الله تعالی او کوي د خپل مور او پلار سره ښېګړه او د خپلوانو سره او یتیمانانو سره او مسکینانو سره او وايي خلکو ته ښې خبرې او پابندي کوي د مانځه او ورکوي زکات بیا مخ واړو تاسو مگر لږ کسان ستاسو نه او تاسو همیشه مخ ګرځونکي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. او کوم وخت چې واغستو مونږه پوخ لوز تاسو نه چې نه به تویوي ویني د یو بل پناه حق او نه به وباسئ یو بل لرا د کورونو خپلونه بیا اقرار وکړو تاسو او تاسو پوهیږئ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بیا تاسو اے دغه خلکو وجنه یو بل لره او وباسي تاسو یو ډول تاسو د کورونو دا غوینه مدد کوي تاسو د یو بل دا غوی په مقابله کې په ګناه او په ظلم سره او کدی راشي تاسو ته قیدیان نو جرمانه ور کوي تاسو دا غوی د خلاصولو لپاره او شان دادې چې حرام دې په تاسو باندې وستل دا غوی آیا په تاسو ایمان راوړی په بازي حصہ د کتاب باندې او کفر کوي په بازي حصہ د کتاب پس نشته بدله دا غچا چې کوي دا کار تاسو نه مگر شرمیدل دي په ژوند دنیوي کې او په ورځ د قیامت به ورګرځول شي ډیر سخت عذاب ته او نه الله تعالی به خبره دا عملونه چې تاسو کوي. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې اخستې د ژوند دنیوي په بدل د آخرت کې پس پک بنشي د دوی نه د دوی عذاب مقرر او نه به د دوی مدد کېدی شي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. او په تحقیق سره ورکړیو موسی علیہ السلام ته کتاب او پرلپسې ولېږل مونږ پس د هغه رسولان او ورکړیو مونږ عیسی علیہ السلام زوی د مریم ته ښکاره دلایل معجزات او کلک کړیو مونږ دلته په روح پاک سره
آیا پس هر کله چرابوړو تاسو ته رسول هغه حکم چې نه به خولو نفسونو تاسو نو لوی کړه تاسو پس یو ډله د انبیاء دروغجن کړه تاسو او یو ډله وجل تاسو وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون او وای دوی زړونه زمونږ د علم نه ډک دي نه بلکې لعنت کړي الله په دوی په سبب د کفر د دوی پس لږ هغه کسان دي چې ایمان راوړي د دوی نه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين او هر کله چې راغی دوی ته کتاب قرآن د طرف د الله نه رښتینه کوونکې د هغه کتابونو چې د دوی سره دي او دوی مخکې د دینه چې خبر به ورکولو د آخري نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو کافرانو امیانو ته پس هر کله چې راغی دوی ته هغه څه چې دوی پیژندلو انکار وکړو د هغه نه پس لعنت دې د الله په داسې کافرانو باندې بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بد دې هغه شی چې خرڅ کړي دي دوی پاغه سره ځانونه خپل چې کفر کوي دوی په هغه کتاب چې نازل کړي دی الله د وجد زدنا په دې باندې چې نازلې الله تعالی د فضل خپلنا په هغه چا چې وی غواړي د بندگانو خپلونه پس اختشل دوی په غضب سره د پاسه د بل غضب او خاص د کافرانو د پاره د عذاب شرمونکي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كنتم مؤمنين او کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړی په هغه کتاب چې نازل کړی دی الله تعالی وای دوی ایمان راوړو مونږ په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی په مونږ باندې او کفر کوي دوی په هغه چې سوا د دین دی او هغه حق دی رښتینی کوونکی دی دا هغه کتابونو چې د دوی سره دي وایا پس ولی وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی د دین مخکې کوي تاسو ایمان والا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون او په تحقیق سره راوړیو تاسو ته موسی علیه السلام ښکار دلایل او احکام بیاونی ولو تاسو خیلره په خدای سره پس د اغنا او تاسو ظلم کولو په شرک کولو سره وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين او کله چې واخستم په خلاص تاسو نه او اوچت کړو موږ تاسو د پاسه غرد تور ویل موږ ونی صحیح کتاب چې درکړې موږ تاسو ته په کوشش سره او واوري په قبل ولو سره ویل وی واوري دمو او نه منو
او ګډ شوی دی په زړونو د دوی کې محبت د سخي په سبب د کفر د دوی. وایا بد دی هغه څه چې حکم کوي تاسو ته په هغې سره ایمان ستاسو که تاسو ایمان والای. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وایا کوي ستاسو د پاره کور رستونه چې جنت دې پنځ د الله تعالی یوازې بغیر د نور خلقنا پسو غواړي مرګ په دروغجنو باندې کوي تاسو رښتینی. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. او هیڅ کله دوی نه غواړي مرګ هیڅ چره په وجه د هغه عملونو چې مخکې لېږلي دي لاسونه د دوی او الله تعالی پوه دی په ظالمانو باندې. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. او خامخا وبمومي تدویل را ډیر حرسناک د خلقنا په ژوند دنیوي او دا هغه کسانو نه چې شرک کړي دي غواړي هر یو د دوی نه چې عمر دی ورکړي شي زر کاله او نه دی هغه بچون کې اغلرا د عذاب نه د عمر ورکېدل او الله تعالی لیدون کې دی په هغه عملونو چې دی کوي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وایا څوک چې وي دشمن د جبريل عليه السلام نه خو تبا دی پس یقینا دراوړې دا قرآن په زړه ستا باندې په حکم د الله تعالی سره رښتینی کوونکی دی د هغه کتابونو چې مخکې د ده نه دي او لار ښودونکی دی او زیری دی خاص ایمان والو دپاره. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. څوک چې وي دشمن د الله تعالی او د ملائکو د هغه او د رسولانو د هغه او د جبريل او د میکائیل پس یقینا الله دشمن دی د کافرانو. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. او په تحقیق سره نازل کړي بون تا آیتونه ښکارا او واضح مضمون والا او نه کوي کفر په هغې سره مګر نافرمانه خلک. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آیا دوی کفر کوي او هر کله چې لوز کې دوی سلوز کول نو مات کې هغې لره یوه ډله د دوی نه بلکې ډېر د دوی نه ایمان نه لري. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او هر کله چې راغی دوی ته رسول د طرف د الله تعالی نه رښتینی کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره دي وغورځوو یوې ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب د الله وروستو د شاګانو نه گویا کې دوی نه پوهېږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او تابع شل دوی دا غصو چې لستلو به شیطانانو جنی وینسی په زمانه د بادشاہي د سليمان عليه السلام کې او کفر نو کړی سليمان عليه السلام او لیکن شیطانانو کفر کولو چې خودوی خلقو ته جادو او هغه څه چې نازل کړی شوی په دوه ملائکو باندې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت او خودنه نه کوله د دوانو هیڅ چاته ترغه پوری چې دوی به ویل په طریقه د نصیحت یقینا موږ تاسو لپاره امتحان یو پس کفر مکوا پس سحر خپلولو سره پس ذکو بدوی د دې دوانو نه هغه چې جدای به راوستله په هغه سره پمین د سړي او د خزه داغه کې او نو دوی نقصان ورکون کی پاغي سره هیڅ چاته مگر په حکم د الله تعالی سره او ذکو بدوی هغه چې نقصان به ورکو دوی ته او نفع به نور کول دوی ته او په تحقیق سره دوی پویدل چې خامخا چا چې واخصو دا سحر نشته د لپاره په آخرت کې هیڅ حصہ او خامخا بد دی غصه چې دوی خرڅ کړي دی پاغي باندې ځانونه خپل کدوی پوهیدل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. او کچرت دوی ایمان راوړې او ځانې ساتلې د شرک او د جادونا خامخا بدله د طرف د الله نه غورا کچرت دوی پویدلې. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ایمان والاو موایي لفظ دراعنا او اوایي انظرنا لفظ او واوري په قبولیت سره او د کافرانو لپاره عذاب دې دردناک. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نغواړي کافران د اهل کتابنا او نه د مشرکانو چې نازل دکړي شي په تاسو باندې خیر او صفا کلمات د طرف د رب تاسو نه او الله تعالی خاص کوي په خپل رحمت سره چاله رچو غواړي او الله تعالی لوی فضل والا دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هغه چې منسوخ کړو مونږ یو آیت یا هیر کړستانه راوړو مونږ غره د هغه نه یا پشان د هغه آیت نه پوهیږي چې یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی ذات دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیات نه پوهیږي چې یقینا خاص د الله تعالی د پاره بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې ده او نشته تاسو لرا سوا د الله نه هیڅ دوست او نه مددگار. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء
السبيل آیا غواړی تاسو چې تپوسونه وکړئ په طریقه د اعتراض د رسول خپلنا لکه څنګه چې تپوسونه به کېدې شول د موسی علیه السلام نه د دینه مخکې او چا چې واخستو کفر په بدل د ایمان کې پس یقینا واوړېدو د برابرې لارې نه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. واړی په طریقه د ارمان ډیر د کتاب والاونه چې واړی تاسو ورستو د ایمان تاسو نه کفر کوونکی په وجه د حسد چې پیدا شوی دی د نفسونو د دوینا ورستو د دینا چې ښکارا شو دوی ته حق پس معافي کوي او بے پروا شي د دوینا تر دې پورې چې راوړي الله تعالی خپل حکم یقینا الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. او پابندی کوي د مانځه او ور کوي زکات او هغه څه چې مخکې ولېږئ تاسو د پاره د فیدې د ځانونو خپلو سنیک عمل او به مومئ تاسو بدله د هغې په نزد الله یقینا الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی ذات دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. او وای دوی هیڅ چره به داخل نشي جنت ته مگر هغه څوک چې يهودي وي یا نصراني وي دا ارزوګانی د دوی دی بی دلیله ورته وایا راوړی یقیني دلیل خپل کوي تاسو رښتونی. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا سندا بلکې چا چې تابع کړو ځان خپل خاص الله تعالی ته او دې خست عمل والو پس د لپاره ثواب د عمل د دې پنيز درب د نبوي هیڅ یې په دوی باندې او نبوي غمجن کیږي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او واي يهوديان ندي نصارى په هیڅ دین باندې او واي نصارى ندي يهوديان په هیڅ دین او دوی لولي کتابونه دغشان ویل باغ کسانو چې نه پوهېدل په شان د وینا د دوی پس الله تعالی به فیصلو کی پمین د دوی کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کول. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او څوک دې ډېر لوی ظالم د هغه چانه چې منع کوي د جماعتونو د الله نه چې یاد کړي شي په هغې کې نوم د الله تعالی په توحید سره او کوشش کوي په خرابولو د هغې کې دغه کسان نه دي لایق د دوی لپاره چې دوی داخل شي د جماعتونو ته مګر یره کوونکي د دوی لپاره په دنیا کې شرمندګي ده او د دوی لپاره په آخرت کې عذاب دی لوی.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. او خاص دا الله دا پار مشرق او مغرب دے، پس کم طرف تا چی گرزوی تاسو خپل مخ، پس حلتا مخد اللہ تعالی دا، یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والا دے او پوہ دے پہر سبان دے. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. اوائی دوی چینی ولے دے اللہ تعالی دا زان دا پارا ولد یعنی ناز ولے پاک دے اللہ تعالی دا دینا، بلکہ اللہ تعالی لر اختیار دے دا آغس چی پاسمانونو کی دی او آغس چی پزمکا کی دی، دا طول اللہ تعالی لرا تابداری کون کی دی. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نوے ناشنا پیدا کون کے دا اسمانونو او دزمک دے، او ہر کلا چی ارادو کی دے اوکار پس یقینا قوائی حقیتا اوشا پس حغوشی. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اوائها وكسان چنپوهیگی ولی خبری نکوی منصر اللہ تعالی یا ولی نرازی منتصنخا پر رسالت تا دغشان ویل بها کسانو چمخ کی ددوینو پشان دوینا ددوی یو شان دی زلون ددوی یقینا خکار کړی دی مونږه ډیر نه خېل پاره د قوم چې وی یقین کوي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. یقینا لګلې مونږ ته د پاره د حق بیان، زیر ورکون کې او ير ورکون کې او تپوس نشي کېدل استانه په بار د جهنميانو کې. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او هچری برازی نشستان یهودیان او نصارا تراغ پوری چت تابع شد دوی د طریقې وایا یقینا دین د الله خاص اغا د حق هدایت دی، او کچری ته تابعداریو کې د خواهشاتو د دوی ورستو دا غینا چراغله تا علم د قران نشته تعالی د الله د عذاب نه سو دوست بچکون کې او نه مددگار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې ورکړې مونږ هغوی ته کتاب لولي هغې لره په لایق لوستلو سره دغه کسان ایمان راوړی په دې باندې، او چا چې کفر وکړو په دې پس دغه کسان خاص هم دوی تاوان والا دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یاد کړئ په دې رسول منلو سره نعمت زما هغه نعمت چې ما انعام کړی په تاسو باندې، او یقینا ما غرواله درکړې دي تاسو ته په خلکو باندې. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
او یریږي د عذاب د هغه ورځ نه چې بدله بنشي ورکولې یو نفس د بل نفس ته هیڅ او نبشي قبلې دې د هغه نه فدیه او جرمانه او نفع بنور کوي هغه ته سفارش او نه بد دوی سره سمدد کېدې شي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. او کله چې ازمایښت وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب دغه په یو څو کارونو سره نو پوره ادا کړل او فرمایل الله تعالی یقینا زګرزون تا د خلقو د پاره پیشوا ویل ابراهیم علیه السلام او زما د اولاد نه هم پیشوایانو ګرځوا او فرمایل الله تعالی چې نرسي لوز زما د امامت ورکولو ظالمانو ته. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او هر کله چې وګرځول مون کور د الله تعالی زید ثواب د پاره د خلکو او زید امن ویل مون ونی سید مقام د ابراهیم علیه السلام سره زید مانځو او حکم کړو مونږه ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته چې پاک ساتي کور زما د پاره د طواف کوونکو او اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ای رب زما وګرځو دازه خار امن والا او روزي ورکو سیدونکو د دیتا د هر قسم غلونا هغه چاته چې ایمان لري د دوی نه په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې. او فرمایل الله تعالی او چا چې کفر وکړو نو فائدہ به ورکم هغه ته هم لګه مودا په ژوند دنیا کې بیا با پزور بوزم د عذاب د اورتا او بد زیده د ورتلو دا اور. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او کله چې پورته کول ابراهیم علیه السلام بنیادونه د کور د الله تعالی او اسماعیل علیه السلام نو دوانو ویل ای رب زمون قبول کړي زمونږه یقینا خاص ته هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے رب زمون وګرځو مونږ لرا همیشه اخلاص کوونکی ستاد پارا او د اولاد زمونږه یو ډله اخلاص کوونکی تا او خایمون ته طریقې د بندګۍ زمون او مهرباني وکړو مونږ باندې یقینا خاص توبه قبلونکې رحم کوونکې. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے رب زمون او اولیگی په دوی کې رسول د جنس د دوینا چې بیانوي په دوی باندې آیتونه ستا او خودنه به کوي دوی ته د کتاب قرآن او سنت او پاکی به دوی لرا یقینا خاص زورور ذات او حکمتونه والای.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او مخنا اړوي د دین د ابراهیم علیه السلام نا مگر هغه څوک چې کمقل کړي ځان خپل او یقینا غوړه کړو موږ دلته په دنیا کې او یقینا دیغه په آخرت کې خامخا د کامیاب نه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. کله چې ویل دتا رب د اخلاص کوه همیشه د ویل اخلاص کوم زه د پاره د رب العالمین. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او وصیت کړی دی په دغه کلمه د توحید سره ابراهیم علیه السلام زامن خپل ته او یعقوب علیه السلام هم چې ای زامنو یقینا الله تعالی غوړه کړی دی تاسو د پاره دین د توحید اسلام نو مرګ